السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم تاسو څرنګه له یو ملک نه بل ملک ته پرې ټلیفون وکړئ. پرې ټلیفون داسې مثال چې موږ ډېر خلک فیسبوک استعمالوو، واتساپ استعمالوو، په هغه باندې موږ پرې ټلیفون کوو. خو نن به تاسو یو داسې اپلیکیشن در وکړم چې له هغه چې تاسو د ساده موبایل چې کوم دی بټمو موبایل چې دی هغه ته څرنګه ټلیفون کړای سئ. ډېر خلک مثال داسې ځوانان دي چې هغه په بار ملک کې مسافري کوي، نو کله چې هغه خپل کلي ته ټلیفون کوي نو د دوی مثال د پلار چې وي د کور والا چې هغه مثال په ټچ موبایل نه پېژني او دوی چې ټچ موبایل نه وي او دوی چې کله د بټمو موبایل چې کله د ټلیفون کوي نو دوی چې ډېرې روپۍ خوري. خو نن به زه داسې اپلیکیشن در وکړم چې په هغه باندې تاسې پرې ټلیفون کړای شئ خپل کور ته، هغه موبایل که ټچ وي او که ساده موبایل وي. یعنې تاسو به داسې اپلیکیشن در وکړم چې په هغه موبایل باندې به تاسو ټلیفون وکړئ کوم چې ساده وي. نو ګرانو ملګرو، دا اپلیکیشن چې کومه دا په هر ملک کې کار کوي تقریبا. ما په خپل استعمال کړی ده او په دې کې به تاسو یو کار کوئ چې د ورځې به شپږ وارې ایډ ګورئ. هغه ایډ چې کله تاسو وګورئ بیا تاسو ته BTC کوین درځي، هغه کوین باندې تاسو بیا ټلیفون کړای شئ. نو ګرانو ملګرو، کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو دغه درښیم چې تاسو څرنګه له یو ملک نه بل ملک ته پرې ټلیفون وکړئ. خالي له یو ملک نه بل ملک نه بلکې تاسو په یو ملک کې یو جي نه بل جي ته ټلیفون کړای شئ. صحیح ده. د دغه لپاره به تاسو ولاړ شئ خپل پلی سټور ته او په پلی سټور کې به یو اپلیکیشن تاسو در وکړم، هغه به تاسو انسټال کړئ. نو کله چې هغه انسټال کړئ د هغه بعد به تاسو هغه اوپن کړئ. دغه د اپلیکیشن نوم ده ټو ټاک او دا به تاسو سرچ کړئ. کله چې سرچ کړئ دغه اپلیکیشن به تاسو راواوړئ، بالکل به دغه انسټالوئ. که بل انسټال کړئ بیا کیدای شي کار نه وکړي. ما تر مخ انسټال کړی ده، تاسو به یې خالي انسټال کړئ. تاسو دلته ګورئ د دغه اپلیکیشن چې څومره خلکو مثال ډاونلوډ کړی ده. دلته مثال تاسو کتلی شئ چې دغه تقریبا 1 لک نفرو ډاونلوډ کړی ده او د سټار تقریبا 4.5 ده. صحیح ده. نو دا ډېر زبردست اپلیکیشن دا به تاسو انسټال کړئ او اوپن به کړئ. کله چې اوپن کړئ تاسو دلته لیدلی شئ چې مثال دلته ایډز راځي. صحیح ده. ما اوس 10 منټه مخکې ایډز وکتو، هغه ایډز اوس بیا مثال په ورځ کې شپږ وارې ایډز راځي. هغه ایډز به تاسو ګورئ. دلته مثال دومره ایډ راسي، هغه به تاسو کلیک کړئ. 15 سکنډه ایډ یې. نو هغه چې کله تاسو وګورئ بیا تاسو ته دغه BTC درکوي، DCT. صحیح ده. نو دا چې کله تاسو ته درکړي په دغه باندې بیا تاسو هر جې ته ټلیفون کړای شئ، که هغه ساده موبایل ته کړای شئ او ټچ موبایل ته، که هر رقم موبایل ته تاسو ټلیفون کړای شئ له هر ملکه هر جې ته. صحیح ده. دلته مثال تاسو اوس وینئ دا ما BTC کوم دی دا ما ګټلي دي او دلته دغه BTC څومره ما ګټلي هغه دومره $US کېږي. صحیح ده. 0.21. دغه مثال څومره اسانه دغه DCT ګټل کېږي دغومره زیاتې خوریم. نو مثال کله چې موږ چې دغه DCT کوم نمبر چې دی دا چې د موږ چې تقریبا 100 پرسي نو الې د موږ $1.5 پرسي او په $1.5 تقریبا موږ 2 منټه 3 منټه ښې خبرې کړای شو. په دغه باندې چې دغه ډېر اسانه پرې کېږي، دغه کار مار نشته. په ورځ کې شپږ ایډز راځي، هغه ایډز موږ وګورو. که په ورځ کې موږ شپږ لا ایډ وګورو تقریبا موږ $2 $3 په اسانۍ سره پوره کېږي. صحیح ده. نو په دغه اپلیکیشن کې مثال موږ له یو ملک نه بل ملک ته ټلیفون کړای شو. دلته چې په ریوارډ کلیک کو نو داسې موږ چاته شیر کوم، دا اپلیکیشن چې موږ کله چاته شیر کو په هغه باندې موږ ته ریوارډز راکوي. صحیح ده. نو ګرانو ملګرو، دلته تاسو خپل نمبر کوم نمبر چې دی هغه نمبر دلته تاسو ټول کتلی شئ او که غواړئ چې چاته ټلیفون ور وکړئ هغه بیا دلته مثال تاسو نمبر ووهلی شئ او هر چاته تاسو ټلیفون کولی شئ. نو ګرانو ملګرو، دا ډېر زبردست اپلیکیشن ده. تاسو یو ټرای کړئ، که خوند درکړو خو زبردسته ده، که نه کو در انشاءالله زه ژوندی یم تاسو ته به نور هم داسې ښه اپلیکیشنه راوړم. خو ما په خپل استعمال کړی ده. هر جې ته هر ملک ته ټلیفون پې کېږي، بالکل فری ده. که تاسو اوس له ما سره بل کنکلی موبایل نشته، که هغه وایره سره ما به تاسو درښکاره کړی وای زه څرنګه ټلیفون پې کوم له یو نه بل موبایل ته.
نو ګران ملګرو کوم ویډیو خوښیږي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ ډېر مننه. د الله په امان.